السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتممه لنا بالخير. لومړی خو د الله جل جلاله څخه ډېر شکر ګزار یم چې موږ ته د یو داسې عظیم خدمت کولو توفیق را نصیب کړ او په دوهم قدم کې له تاسو څخه هم ډېر منندوی یو چې موږ فالو کوئ او موږ سپورټ کوئ او زموږ دغه هلو ځلو یو ریزلټ د ویډیو په شکل دی تاسو ګورئ سالمه استفاده کوئ. نو موږ د افغانستان د سکول د کتابونو سیریز شروع کړی دی. یو لړۍ ده په دې کې موږ نمبر 1 بایولوژي ریکارډ کوو. په بایولوژي کې د 1 کلاس بایولوژي ده او په دې کې چپټر نمبر 1 سیل دی. راځو په سیل به بحث وکړو خو اول راځو په خپل وایو چې د بایولوژي څه شی دی. اول تاسو د بایولوژي نوم اورئ. بایولوژي په خپل څه شی دی. تاسو ګورئ د بایولوژي ورډ لغت ده. بایو او لوجي د دوه لغتونو نه جوړ دی. بایو په خپل ویل شي ژوندۍ ته، څه شي ته ژوندۍ ته، او لوجي په خپل ویل شي علم ته. نو دا بایولوژي هغه علم دی چې دا به ژوندۍ موجودات سټډي کوي، ژوندۍ موجودات به مطالعه کوي. بایولوژي هغه علم دی چې ژوندۍ موجودات مطالعه کوي. د دې بایولوژي بیا بلا شی برخې دي. یو دانه چې کوم دا هغه ته ویل شي بوټاني. بوټاني هغه برخه ده چې دا به پلانټس یا نباتات، صحیح ده پښتو کې نباتات به څېړي. هغه علم چې هغه به نباتات څېړي هغه ته به ویل شي بوټاني. او بیا چې څوک د نباتات څېړي هغه کس ته بوټانیست وایي. ها بل چې کوم دی هغه زوالوجي ده یا زولوجي، صحیح ده. زو اینڈ لوجي دو لغتونه نه جوړه ده. زو په خپل ویل شي حیوان ته، صحیح ده. حیوان او لوجي موږ ویل علم ته وایي. نو دا زولوجي هغه علم دی چې د حیوان مطالعه کوي، د هغې جوړښت، د هغې اهمیت، د هغوی دغسې تکامل ایولوشن تکاثر دا به مطالعه کوي. او هغه څوک چې زولوجي مطالعه کوي هغې له بیا زوالوجست وایي. ښه اوس موږ راځو، دا خو د بایولوژي یو شارټ انټروډکشن و. اوس موږ راځو وایو چې دا سیل په خپله څه شی دی. سیل ته په پښتو کې ویلی شي حجره یا ژوندکه. حجره یا ژوندکه دا سیل په خپله د لاتیني کلمې سیلا څخه اخیستل شوی دی او سیلا په خپله ویلی شي منځ خالي کور ته. چاته؟ منځ خالي کور ته یا منځ خالي فضا. په هغه ټیم سره بلا شی علماو کار کوو. یو د هغوی څخه رابرټ هوک د غالبا په 1465 کال کې دغه ډسکوري وکړله. د یو لرګی راواخیسته او هغه لرګي نامه وه کارک. څه شی؟ کارک نوم و. دغه کارک لرګی د راواخیست، د مایکروسکوپ نه لاندې کېښود. تاسو به وایئ چې دا مایکروسکوپ څه شی دی. مایکروسکوپ هغه اله ده، ډیوایس دی چې د هغې په ذریعه باندې هغه څیزونه موږ وینو چې زموږ او ستاسو سترګې نشي لیدلی. مطلب دومره کوچني څیزونه چې هغه زموږ او ستاسو سترګې نشي لیدلی، مایکروسکوپ په واسطه باندې موږ وینو. ښه ده چې کوم د کارک لرګی راواخیست، د مایکروسکوپ نه لاندې کېښوده. د بیا د کارک په لرګي کې د مچیو د ګبین په شانتې سوري ولیده. صحیح ده. شاید تاسو د مچیو ګبین لیدلی. او بیا یې دغې هرې خانې ته یا سوري ته نوم ورکړه د سیل یا د حجرې. دا د ډسکور کړل او کشف کړل. حجره په دې ټیم کې کشف شوه. اوس دا خو د حجرې لغتا پیژندنه وه. اوس د دې لپاره یو تعریف شته دی چې هغه د ژوند حجره چې دا حجره د ژوندیو موجوداتو یو سټرکچرل یعنی جوړښتیز واحد دی. د ژوندیو موجوداتو جوړښتیز واحد دی. جوړښتیز په دا معنا چې هر ژوندی موجود یي هغه به د سل نه جوړي. صحیح ده. د حجرې نه به جوړي. او بل یو وظیفوي واحد هم دی. څنګه دی؟ وظیفوي واحد هم دی. د ژوندیو موجوداتو جوړښتیز وظیفوي واحد څه شی دی؟ هغه سل دی. وظیفوي په دا معنا چې زموږ او ستاسو د بدن ټول کیمیاوي تعاملات چې کوم دي او ټول هغه په د سل په داخل کې ترسره کیږي، د حجرې په داخل کې ترسره کیږي. نو دا وظیفوي مطلب شو. او هغه ټیم سره بلا شی علماو کار کوو، خو د دغه دریو علماو نظریات مور اکسپټیبل او ډېر قابل اعتماد او دغسې دغه نظریات راټول شو او یو بڼه ورکړل شوه او نوم یې ورته ورکړ سیل تیوري یا حجروي نظریه. په هغې کې ماتیس لیډن، رولډو فیرشو او تیودر شوان. دا شاید تاسو 11 صنف بایولوژي کې ورسره مخ شئ. ښه نو دوی چې دغه نظریات راغونډ کړل او سیل تیوري جوړه کړله. سیل تیوري مطلب حجروي نظریه. اوس به تاسو وایئ چې دا سیل تیوري څه شی دی، حجروي نظریه څه شی دی. خاص څه نه دي، صرف یو دوه درې خبرې پکې دي. ښه اول نمبر خبره دا ده چې دغه سیل د ژوندیو موجوداتو بنسټیز واحد دی. څنګه چل دی؟ د ژوندیو موجوداتو بنسټیز واحد هغه سیل دی. بنسټیز، اساسي، جوړښتیز دا ټول یو شی دی. ژوندي موجودات به د سیل نه جوړي. دوهمه تیوري دا ده چې ټول ژوندي موجودات هغه به د یو یا څو حجرو نه جوړي، د یوې حجرې نه او یا به د څو حجرو نه جوړي. ګورئ داسې ژوندي موجودات شته چې هغه به د یو حجرې نه جوړي. بیکټیریا شو، فنګس شو، امیب شو، دغسې نور بلا شي خلک شته. صحیح ده. او بل دي څو حجروي دي، د څو حجرو نه، د زیاتو حجرو نه جوړ دي. هغې کې موږ تاسو راتلی شو، انسانان، دغسې حیوانات پکې راتلی شي، نباتات پکې راتلی شي، د زیاتو حجراتو نه جوړ دي. ښه دې له بیا نومونه اخلي ملټي سیلولر
او دې له بیا وایي چې د یو حجرې نه جوړي هغې ته یوني سیلولر. ها ملټي مطلب څو او سیلولر حجرې دغه ژوندي موجودات به د څو حجرو نه جوړي او یوني ویلی شي یو ته او سیلولر حجرې ته وایي دغه ژوندي موجودات به جست او صرف د یو حجرې نه جوړي. ها دا چې کومه دویمه تیوري شوه. درېیمه تیوري داسې ده چې نوې حجره به د پخوانۍ حجرې څخه منځته راځي. ګورئ فرض کړئ دا یو حجره ده د ډیویژن یعنې ویش ترسره کړه حجروي ویش نتیجه کې دوه دانې حجرې ترې منځته راغلې. اوس چې دا دوه حجرې منځته راغلي دي د دې لپاره به یوه پخوانۍ حجره موجوده وي. صحیح ده پخوانۍ حجره به د دې لپاره موجوده وي. نو د دوی دغه تیوري درېیمه داسې وه چې نوې حجره چې کله منځته راځي د دې لپاره به یوه پخوانۍ حجره موجوده وي د سیل ډیویژن یعنې د حجروي ویش په تور باندې. حجروي ویش باندې به د خیره بیا یو بیل لیکچر ریکارډ کړو. ها اوس راځو دا وه سیل تیوري. اوس د دغه سیل اندازه څومره ده او سیل کوم ماډل شکل لري سیل څه کولی شي نو دا یو وایو. ها ګورئ د سیل چې کوم دی خپله سایز یا اندازه د انسان په بدن کې تر ټولو وړه حجره چې کوم ده هغې له ویلی شي سپرم. دغه سپرم چې کوم دی په سترګو نه لیدل کېږي وړه حجره ده. او بیا لارجسټ سیل چې کوم دی تر ټولو غټه حجره چې ده اووم یا پښتو کې ورته ویلی شي تخمه دا چې دی بیا په سترګو لیدل کېږي غټه حجره ده. او تر ټولو اوږده حجره چې کوم ده هغې له ویلی شي هغه شیاټک نرو دی دا یو عصب دی یا رشته ده. شیاټک نرو تقریبا د 1 متر پورې اوږدوالی ده. دا د سیل سایز شو اندازه شوله. اوس به دا سیل کوم ماډل شکل لري شکل به داسې ګورئ شیپ یا شکل به داسې بیضوي کېدی شي هغې ته ورته صحیح ده دغسې استوانهیي کېدی شي او مکعبي کېدی شي مکعبي دوه زولې سره مساوي صحیح ده مکعبي کېدی شي دغسې نور بلا شی شکلونه د دې کېدی شي مختلف شکلونه. ښه اوس راځو دغه سیل څه کولی شي د دې فعالیتونه کارونه څه دي هغې له وایي سیل اکټیویټیز یا حجروي فعالیتونه. دا به دلته ولیکمه حجروي فعالیتونه یا سیل اکټیویټیز. په دې کې چې کوم دی نمبر 1 موږ وایو دا به چې کوم دی ریسپایریشن کوي یعنې تنفس به کوي. موږ تاسو ژوندي یو او د ژوند لپاره موږ تنفس کوو اکسیجن اخلو کاربن ډای اکساید خارجوو. دقسې سیل ژوندی دی او سیل به د خپل ژوندي پاتې کېدو لپاره تنفس ته اړتیا لري او تنفس به څنګه کوي ترسره کوي. بل دی تغذیه یعنې خوراک. موږ ژوندي یو خوراک ته ضرورت لرو دقسې سیل هم ژوندی دی او سیل هم خوراک ته ضرورت لري. ښه بل چې کوم دی اطراح یا ایکسکریشن ورته وایي. د اضافي موادو ویستلو ته اطراح وایي. موږ او تاسو چې کله خوراک وکړو څښاک وکړو د اضافي مواد جمع شي هغه موږ خارجوو. دقسې سیل ژوندی دی او سیل چې کله خوراک وکړي تنفس ورته میلاو شي اضافي مواد به ایکسکریټ کوي او خارجوي. بل چې کوم دی دا به کولی شي ریپروډکشن وکړي څلورم تکاثر وکړي. سیل به تکاثر کوي ډېرېږي به څنګه کېږي ډېرېږي به او د مایټوزس په واسطه د سیل ډیویژن په واسطه باندې مایټوز نیوز پکې بیا شامل دي. ښه نو سیل به څنګه کوي تکاثر به کوي. موږ او تاسو دغسې زیاتېږو نسل نفوس هم زیاتېږي دغسې سیل هم ژوندی دی سیل هم زیاتېدی شي. ښه دا چې کوم هغه بیسک کنسپټ و د سیل باره کې. اوس به راځو وایو به چې دا سیل په خپله د څه نه جوړ دی کوم ماډل جوړښت لري یو به مطالعه کوو خو تاسو د بورډ نه سکرین شاټ والئ زه به بورډ کلین کړم. ها اوس راځو موږ وایو پارټس اف سیل یا د حجرې برخې. د حجرې په برخو کې چې کوم دی سیل وال دی سیل ممبرین دی سایټوپلازم دی او نیوکلیس دی. ها دغه یو موږ اوس څېړو خو که چېرته چا درته وویلې چې ماته د حیواني حجرې د برخو نومونه واخله نو په دې کې به بیا سیل وال چې کوم دی سیل وال نه وي شامل بیا به ورته سیل ممبرین سایټوپلازم او نیوکلیس وایي. خو که چېرته درته وویلې چې د نباتي حجرې د اجزاو یا د برخو نومونه واخله بیا به پکې سیل ممبرین هم سیل وال هم شامل وي سیل وال سیل ممبرین سایټوپلازم او نیوکلیس. اوس یو څېړو. ښه دغه سیل وال چې کوم دی دې ته په پښتو کې ویلی شي حجروي غشا حجروي دیوال وبخئ حجروي دیوال. دا حجروي دیوال چې کوم دی دا کلک دی څنګه دی کلک دی او ډبل دی صحیح ده نسبتا سیل ممبرین ته ډبل دی. دغه کلکوالی او ډبلوالی چې کوم دی دا وجه د دې ده چې په دې کې موجود دی سیلولوز. څه شی سیلولوز. د سیلولوز د موجودیت له کبله دغه دیوال چې کوم دی ډبل دی او کلک دی. ها دغه چې کوم دی یو ثابت شکل ورکوي حجرې ته. وظیفه دا شوله چې دا سیلوال یا حجروي دیوال حجرې ته یو ثابت شکل ورکوي صحیح ده. بل دا چې دغه سیلوال د میکروبونو په مقابل کې ولاړ دی او د میکروبونو د داخلېدو مخه نیسي. څه شی کوي میکروبونو د داخلېدو مخه نیسي. میکروبونو داخلېدو مخه نیسي هغه نه پرېږدي چې داخل ته لاړ شي.
دغه سیل وال چې کوم دی دا په ما درته مخکې یادونه وکړه چې دا به په نباتي حجراتو کې چېرته به وي نباتي حجراتو یوه برخه چې دا هغه سیل وال دی خو دا به په حیواني حجراتو کې نه وي په حیواني حجراتو کې سیل وال نشته ښه اوس موږ راځو وایو سیل ممبرین سیل په خپله ما ته ویلې حجره او ممبرین ویلی شي غشا ته یا حجروي غشا څه شی حجروي غشا پردې ته وایي صحیح ده حجروي پرده یا حجروي غشا دغه حجروي غشا جوړښت داسې دی چې لیپیډ بای لایر دی اوس هم پوهیږم چې دا لیپیډ بای لایر څه مطلب لیپیډ بای لایر ګورئ لیپیډ په خپله پښتو کې ویلی شي شحمه ته غوړ صحیح ده او بای ویلی شي دوو ته او لایر ویلی شي چاته طبقو ته یعنی دغه حجروي غشا چې کومه ده دا به د شحمو د دوه طبقو څخه جوړ څنګه به د شحمو د دوه طبقو څخه جوړه ده او دا چې کوم دا سیمي پرمیبل ده نیمه قابل نفوذ ده اوس هم په دې پوهیم چې نیمه قابل نفوذ څه مطلب او دا په خپل ځان کې سوري لري د دې لپاره سوري لري چې ضروري مواد راشي او اضافه مواد چې کومي فضوله مواد هغه بار شي ها سیمي پرمیبل ده اوس دلته چې کوم دی داخليږي به داسې شی نه چې د حجرې ورته ضرورت څنګه دلته به د سیل ممبرین نه د پاټک نه داسې شیان داخليږي حجرې ته چې د حجرې ورته ضرورت وي مثلا د حجرې ورته ضرورت اوبو ته ضرورت دی دا به داخليږي دغسې خوراکي مواد دي صحیح ده خوراکي مواد دي دا حجرې ته داخليږي د حجرې ورته ضرورت دی ها بل راتلی شي اکسیجن هم د حجرې ورته ضرورت دی مخکې موږ ویلي حجروي فعالیتونو کې چې سیل چې کوم دی هغه تنفس هم کوي نو اکسیجن هم ورته پکار دا خو داخل ته شو اوس به د دې د لارې څه شی بار ته تللی شي بار ته چې تللی شي هغه چې کوم دی بهر صحیح ده بهر چې کوم دي هغه به په دې کې کاربن ډای اکساید اکسیجن واخیسته او هغه چې کوم مصرف کوي سي کاربن ډای اکساید تولید کو نو دغه کاربن ډای اکساید چې اوس فضوله ده صحیح ده کوم فایده نه لري حجرې ته هغه باید څنګه شي بار شي دغه سي نور بلاشه فضوله مواد دي دغه بعد د حجرې د سیل ممبرین د لارې څنګه کیږي بار کیږي ښه دا چې کوم سیل ممبرین او بل سایټوپلازم څه شي سایټوپلازم ګورئ فرض کړئ دا یو حجره او دا پکې شو د سیل ممبرین شو د خو د سیل وال شو او دا چې کوم شو نیوکلیس شو هسته شوله د دې هستې نه والا تر دې سیل ممبرین پورې دا ټوله غټه ساحه چې کوم ده دا سایټوپلازم دی صحیح ده نو ګورئ دا سایټوپلازم چې کوم دی دا تر ټولو غټه برخه ده د حجرې تر ټولو غټه برخه کومه یوه ده هغه سایټوپلازم دی او خاصیت چې کوم دی هغه نیمه مایع دی نیمه مایع خاصیت لري صحیح ده بل په دې کې چې کوم دی د کمپوزیشن کې چې کوم دی اوبه دي څه شی دی اوبه دي ترکیب کې اوبه دي یا H2O اوبه شولې منرالونه شو او دغسې منحل پروټینونه دي د دې په ترکیب کې چې کوم دی اوبه دي منرالونه دي او منحل پروټینونه دي او دې سایټوپلازم چې کوم دی حجرې ته یو خاص شکل ورکړی دی ته دې خو وګوره دا د سیل وال یا حجروي دیوال حجروي غشا او دا سایټوپلازم شو تر ټولو غټه برخه ده چې غټه برخه د منځ نه لاړه شي شکل څوک ورکوي نو دقسې حجرې ته دې یو خاص شکل ورکړی دی خاص شکل څنګه کړی دی ورکړی دی ها اوس خو خاص شکل ورکړ اوس په دې سایټوپلازم کې دننه بعضي اعضاء دي سایټوپلازم اعضاء دي هغه اعضاء ته موږ وایو ارګانیل یا اورګانیل یوه خبره ده صحیح ده ارګانیل دا یو اورګانیل یا د سایټوپلازم دغه برخې دا موږ یو څیو دا یو وایو ګورئ اورګانیلونو کې نمبر 1 به زه وایم مایټوکانډریا ګورئ دا مایټوکانډریا دا یو اورګانیل دی په سایټوپلازم کې او د دې مین وظیفه چې کوم دا غټه وظیفه چې کوم دا هغه دا ده چې د دې سیل لپاره به انرژي جوړوي د سیل لپاره انرژي څوک جوړوي هغه ورته مایټوکانډریا جوړوي بل دی واکیول څه شی واکیول دا واکیول چې کوم دی دا د سټور حیثیت لري چې یو شی اضافه شو په سیل کې هغه به راځي او په دې سټور کې یعنی واکیول کې به سټور کیږي او ذخیره کیږي بل دی سنټریول څه شی سنټریول دا سنټریول چې کوم دی دا په سیل ډیویژن کې یا حجروي ویش کې غټه برخه اخلي هغه سنټروزوم هغه هم په سیل ډیویژن کې غټه برخه اخلي بل دی موږ سره پلاستید څه شی دا پلاستید چې کوم دی پلاستید دا په نباتاتو کې په پاڼه کې دوی د نباتاتو لپاره څه شي کوي غذایي مواد جوړوي صحیح ده دا چې کوم اورګانیلونو انډوپلازمیک رټیکولم هم دی دا یو ترانسپورټر حیثیت لري ار ورته وایي او د حجره کې داخل کې سلمي مواد جوړي او راوړي ښه دا چې کوم د سایټوپلازم برخه شو یا اورګانیلونه شو اوس راځو د نیوکلیس طرف څلورمه برخه ګورئ دا نیوکلیس چې کوم دی دا په دې منځ کې پروت دی صحیح ده او عموما دا نیوکلیس چې کوم دی دا کوروي شکل لري څنګه شکل لري کورا یا ګرد شکل لري صحیح ده
ګرد خو داسې چې ټول لغوي کوره بیا لږ بعضې برخې ورته راوتي صحیح ده خو دا کوروي شکل لري او دا یو غشا لري چې هغې ته ویلی شي نیوکلیر ممبرین یا هستوي غشا یا هستوي پرده ګورئ موږ ویلې سیل ممبرین د سیل پرده د حجرې پرده او اوس وایو هستوي غشا یا نیوکلیر ممبرین د هستې پرده دا د هستې پرده ده په دې کې چې کوم دی سوري دي صحیح ده د دې له لارې مواد داخل ته او خارج ته تللی شي یعنې سایټوپلازم ته ښه دا چې کوم دی د یو کنټرولر حیثیت لري ګورئ په کور کې چې کومي یو کنټرولر یې پلار مشر وري مور صحیح ده نیکه دقسې د سیل لپاره چې کوم دی یو کنټرولر دی هغه کنټرولر ته موږ وایو نیوکلیس یعنی هسته ورته وایي دغه چې کوم دی د هسته دا په خپله یو کنټرولر هم دی دا حجرې ټول فعالیتونه چې کوم دي دا به څوک تنظیموي دا به نیوکلیس تنظیموي ګورئ د دې هستې د نظره حجرات په دوه قسمه دي یو ته ویلی شي یو کاریوټس یا یو کیریاټک سیل یو کاریوټ به ووایو صحیح ده یو کاریوټ او بل دی پرو کاریوټ ها ګورئ یو ویلی شي حقیقي ته سم او کاریوټ ویلی شي هستې ته او دا هغه ژوندي موجودات دي چې حقیقي هسته لري او جنټیکي مواد ډي ان اې چې کوم ده هغه به په دغلته هسته کې موجود وي دا یوکاریوټ دي پروکاریوټ بیا هغه څوک دي پروګرام ویلی شي ساده ته او کاریوټ خو مخکې موږ ویلي هستې ته ویلی شي دا پروکاریوټ بیا هغه خلک دي چې د دوی کومه مشخصه ناحیه نه موجوده صحیح ده او د دوی جنټیکي مواد کېدای شي سایټوپلازم کې خوا دې خوا پراته او هغه چېرته چې جنټیکي مواد موجود دي هغې ته بیا ویلی شي نیوکلیوډ صحیح ده څه شی ورته وایي نیوکلیوډ صحیح ده هغې ته نیوکلیوډ وایي ښه دغه چې کوم د حجراتو د نظره د هستې د نظره د حجراتو ډولونه اوس د دې حجرې د دې نیوکلیس یا د هستې په داخل کې چې کوم دی د سي نازکې شان رشتې دي څه شی دي نازکې شان رشتې دي او دغه رشتې چې کوم دي دا را کنډنس شي او را متراکم شي بیا هغې رشتو ته موږ وایو کروماټین یا کرومېټین یوه خبره ده کروماټین صحیح ده دغه کروماټین چې کوم دی دا بیا نور هم را کنډنس شي او نور هم را متراکم شي صحیح ده را غونډ شي او هغې ته بیا موږ وایو کروموزوم څه شی کروموزوم بیا دغه کروموزوم چې کوم دی دا د پروټین هیسټون پروټین دی او ډي ان اې نه جوړ څه شي نه هیسټون پروټین او ډي ان اې نه دا کروموزوم د چا نه جوړ دی یو دی پروټیني برخه او بله ده ډي ان اې صحیح ده او دغه ډي ان اې چې تاسو یې دا جنټیکي مواد دي د دې په واسطه باندې ارثي خصوصیات دا د یو نسل نه بل نسل ته انتقالېدلی شي دا د سیل په باره کې لنډ تفصیل لږ معلومات ان شاء الله ګریټر ډیټیلز او نور تفصیل به چې کومي هغه به د 11 کلاس په بایولوژي کې ورکړو ښه موږ نه مایکروسکوپ د یاد وته ګورئ دغه سیل چې موږ تاسو په سترګو نشو لیدلی د دې سیل د کتلو لپاره به موږ یو ډیوایس یوز کوو چې هغه ډیوایس او هغې آلې ته ویلی شي مایکروسکوپ څه شی مایکروسکوپ ګورئ د مایکروسکوپ کلمې ته وګورئ مایکرو اینډ سکوپ مایکرو هغه څیز چې په سترګو په عادي سترګو نه لیدل کېږي او سکوپ بیا ویلی شي لیدلو ته نو دا هغه حاله ده چې د هغې په واسطه باندې موږ هغه څیزونه وینو چې زموږ ستاسو په عادي سترګو باندې نه لیدل کېږي او نه ښکاره کېږي ښه د مایکروسکوپ بعضې ډولونه دي ستاسو کتاب کې راخیستي دي نمبر 1 چې کوم دی سمپل مایکروسکوپ دی څه شی دی سمپل مایکروسکوپ ګورئ دا سمپل مایکروسکوپ ساده مایکروسکوپ دی لکه زرابین په خپله ساده مایکروسکوپ دی دغسې نور بلا شی دي تاسو ولې یوز کوي ښه بل چې کوم دی کمپاونډ مایکروسکوپ دی څه شی دی کمپاونډ څه شي ته وایي کمپاونډ ویلی شي مرکب ته چاته مرکب په دا معنی چې په دې کې دوه قسمه لینزونه دي دوه دانې عدسي دي پکې ګورئ دا دوه دانې لینزونه چې کوم دي هغه دی یو اکولر لینز څنګه اکولر او بل دی ابجکټیو ګورئ د اکولر لینزونه بیا هغه لینزونه دي چې تاسو کله لابراتوار ته لاړ شئ او هغه ډاکټر چې کوي هغه دا سترګې ورکته کوي هغه لینزونو ته او مایکروسکوپ کې یې هغه لینزونه چې کوم دي هغه اکولر لینزونه دي ابجکټیو لینزونه یا دغه عدسي چې کوم دي ابجکټیو عدسي دلته د سټیج باندې کله سلاید کې ښودل شي بیا سلاید موږ رامخې ته کوو دغه ابجکټیو لینزونو بیا هغه چې سلاید ورته رامخې ته شي هغې لینزونو باندې لیدل کېږي هغه لینزونو ته موږ ویلی شو ابجکټیو لینزونه ښه دا چې کوم دی کمپاونډ ورته موږ مخکې ویلي مرکب مطلب چې یو یا څو شیان یو ځای شوي دې کې دوه قسمه لینزونه یو ځای شوي دي اکولر او ابجکټیو درېیم نمبر چې کوم دی د دې پاور چې کوم دی زور هغه تقریبا 2000 کراتې یو څیز د خپلې اصلي اندازې نه ډېر غټ ښودلی شي صحیح ده بل چې کوم دی موږ سره درېیم نمبر کې چې کوم دی موږ سره هغې له ویلی شي الکترون مایکروسکوپ دا ډېر پیچلی او کمپلیکس جوړښت لري ښه نو دا چې کوم دی دلته نه میلاویږي او د دې د زور باره کې تاسو خبرې ستاسو د کتاب مطابق 2.5 لکه ځلې دا یو شیز خپل اصلي سایز او اندازې څخه اوچت او غټ ښودلی شي
او نوې چې کوم دي هغه تر 4 لکه پورې دي. 4 لکه ځلې یو څیز د خپل اصلي اندازې نه اوچت ښودلی شي. د مایکروسکوپ ځینې برخې دي ستاسو کتاب کې هغه پښتو کې لیکلي دي، تاسو یې ولولئ شاید پرې پوه شئ. خو د دې مایکروسکوپ د نورې تشریح او د تفصیل لپاره ان شاء الله موږ ویډیو ریکارډ کوو، عملاً مایکروسکوپ به تاسو ته وښیو او د هغې مختلفې برخې. نو در بلې ویډیو پورې مو په الله تعالی سپارم.